د ایران د سپاه د سمندري ځواکونو قومندان ګواښ کړی چې د ایران پر ټاپوګانو د هر ډول ادعا په صورت کې به تهران سخت غبرګون وښيي. بلخوا د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران د جګړې د زیانونو د جبران لپاره د تاوان ورکولو موضوع مطرح کوي نو ایران هم باید د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په همدې حال کې په یوه تازه خپره شوې ویډیو کې ادعا شوې چې د ټرمپ د احتمالي امنیتي ګواښ له امله په ترکیه کې د هغه د سفر پر مهال ځانګړی پټ تدابیر نیول شوي او نوموړې الوتکه هم بدله کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي تر هغه چې تفاهم لیک پر وړاندې شوي سرغړونې پای ته ونه رسیږي او امریکا خپلې کړې سرغړونې جبران نه کړي له دغه هېواد سره د خبرو اترو د بیا پیل امکان نشته. توییت زد رئیس جمهور آمریکا 2 کلمه تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از ما این بود تسلیم بدون قید و شرط و همون دشمن بعد از تقریبا 20 روز التماس میکرد برای مذاکره و بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. په همدې حال کې د ایران د سپاه د سمندري ځواکونو قومندان سردار ازمایي وایي هغه کسان چې د ایران پر ټاپوګانو د ادعا یا تمې سترګې ولري له سخت غبرګون سره به مخ شي. هغه ټینګار کړی چې ایران به د خپلو ټاپوګانو په اړه د هر ډول ګواښ پر وړاندې جدي اقدام وکړي. قصد کوچکترین نگاه تعرض‌آمیزی را به جزایر نازاد، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا در خلیج فارس را داشته باشند به مدد و اتکا به قدرت الهی تومار آنها را در هم پیچید و همین خلیج فارس محل دفن آنها خواهیم کرد و چشمانشان را از حدیقه در خواهیم آورد. وروسته له هغه چې ایران د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د جګړې د زیانونو جبران د خپلو شرطونو له ډلې وټاکه، ولسمشر ټرمپ هم د دوشنبې پورې د تاوان ورکولو په اړه خپله غوښتنه مطرح کړه او خبریالانو ته یې وویل که د تاوان ورکولو خبره وي نو زما په ان ایران باید دغه تاوانونه ورکړي. They asked for reparations, you might say, or they asked for زه وړاندیز کوم چې ایران باید د تیرو څو لسیزو د ادعا شوو زیانونو او په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو د وژل کېدو له امله تاوان ورکړي په داسې حال کې چې د دواړو لورو ترمنځ کړکېچ دوام لري. له دې سره سم واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی د ایران له لوري د ګواښونو اندېښنو له کبله د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه پټ امنیتي اقدام له لارې له ترکیې څخه برطانیا ته لیږدول شوی و. یا د ورځپاڼې ویلي ټرمپ په هوایي ډګر کې وي بلې الوتکې ته انتقال لپاره د خوراکي توکو په یو موټر کې ولېږدول شو. واشنګټن پوسټ لیکلي ټرمپ د رسنیو مخکې ایرفورس 1 ته وخوت خو یوازې څو دقیقې وروسته د پټ عملیاتي پلان له مخې یوې کوچنۍ پوځي الوتکې ته ولېږدول شو. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې ایراني چارواکو د خپل رهبر ایت الله علي خامنه‌ای چې د امریکا او اسرائیلو په ګډ برید کې ووژل شو په غچ اخیستلو ټینګار کړی او ویلي ښایي د هغه غچ یو امریکایي وګړی واخلي. د پاسپورت عمومي ریاست او د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 1440 هجري قمري کال کې خلکو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش ترڅنګ د خدمتونو د اسانتیاو لپاره ګڼ نوي خدمات هم وړاندې شوي دي. د پاسپورت عمومي ریاست وایي په 1440 هجري قمري کال کې ټولټال 654,212 پاسپورتونه غوښتونکو ته ویشلي دي. د ریاست د معلوماتو له مخې په دې موده کې 650,880 عادي، 3,345 سوداګریز او 512 تحصیلي
پاسپورتونه ویشل شوي او د 14,219 بهرنیو وګړو ویزې هم تمدید شوي دي. د 1.450 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاسپورت عمومي ریاست تخنیکي وسایل تجهیز او تدارکات هم بشپړ کړي دي چې له یادو وسایلو څخه به د بایومتریک په برخه کې او په ځینو نورو اړینو برخه کې ګټه واخیستل شي. د بهرنیو وګړو د ویزو د تمدید په برخه کې د پاسپورت لوی ریاست 14,919 بهرنیو وګړو ته ویزې تمدید کړي دي او په یاده برخه کې بهرنیو وګړو ته لازمي اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. هغوی کولی شي چې په اسانۍ سره خپلې ویزې د دوهم ځل لپاره د اصولو او لایحې مطابق تمدید کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورت امریتونو لپاره په ولایتونو کې د ودانیو د جوړولو په برخه کې هم په یو شمېر ولایتونو کې پاسپورت امریت لپاره ودانۍ جوړې او رسماً ګټې اخیستنې ته سپارلې دي چې د هغې له جملې څخه د خوست ولایت، د لوګر ولایت، د زابل ولایت، همدارنګه د هرات ولایت شامل دي. چارواکي وایي د خدمتونو د اسانتیاو لپاره د پاسپورت د نوملیکنې بهیر آنلاین شوی، د کور تر دروازې د پاسپورت رسولو خدمت پیل شوی او د بیلابیلو قشرونو لپاره ځانګړې اسانتیاوې برابر شوي. د پاسپورت عمومي ریاست د مراجعینو لپاره په عمومي ریاست او په ولایتونو کې د پاسپورت په امریتونو کې یو لړ لازمي اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. اوس مراجعین کولی شي چې په اسانۍ سره ثبت نام وکړي. په تېره کې یاده برخه له ځینو ستونزو سره مخ وه. 9 بېلابېلو صفحو څخه یوې واحدې صفحې ته یاده برخه راغلې ده چې په اسانۍ سره متقاضیان او پاسپورت غوښتونکي کولی شي چې ثبت نام د خپل موبایل او د کمپیوټر له لارې وکړي. همدارنګه د پاسپورت عمومي ریاست له افغان پوسټ اماراتي شرکت سره په 1440 هجري قمري کال کې هغه تفاهمنامه چې لاسلیک کړې وه تر کور او کارځای پورې د پاسپورټونو د انتقال پروسه په کامیابۍ سره روانه ده. په مرکز کابل او په یو شمېر ولایتونو کې یاده لړۍ روانه ده چې د هېواد ټولو ولایتونو به په نږدې راتلونکي کې وغځېږي. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو اداره وایي په 1440 هجري قمري کال کې شاوخوا 2 میلیونه برېښنایي تذکرې ویشلې چې 1.5 میلیونه نارینه وو او 500,000 ښځو ته ورکړل شوي. د ادارې په وینا په همدې موده کې نږدې 1 میلیون کاغذي تذکرې او 20,000 کاغذي تذکرې کوچیانو ته هم ویشل شوي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1440 کال په جریان کې پر دې توانېدلې چې د هېواد په سطحه 2 میلیون هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې وویشي چې له ډلې 1.5 میلیون نارینه وګړي او پاتې برخه یې ښځینه وګړي دي. همداراز د تېر کال په جریان کې موږ پر دې توانېدلې یو چې 1 میلیون هېوادوالو ته کاغذي او دغه راز د کاغذي تذکرو مصنع بڼه هم وویشو. د احصایې معلومات ملي ادارې د تېر کال پر جریان کې زموږ ټولو هېوادوالو ته 1,26,000 د زیږېدنې کارتونه هم ویشلي. دغه راز 15,000 هېوادوالو ته یې د مړینې پارچې هم ویشلي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې په مختلف برخو کې سروېګانې هم ترسره کوي چې له ډلې د غنمو او دغه راز د وریژو تر کښت لاندې سیمې هم تثبیت کړي او د سټلایټي انځورونو د تحلیل پر مټ باندې د باغونو او دغه راز د ځنګلونو ساحې هم تثبیت کړي دي. چارواکي وایي د خدمتونو د اسانتیا او چټکتیا لپاره په کابل او یو شمېر ولایتونو کې اسان خدمت مرکزونه هم فعال شوي او په فراه او کندوز کې د 2 نورو مرکزونو د پرانیستلو چارې نږدې بشپړې شوې دي. د اقتصاد وزارت وایي په 1440 هجري قمري کال کې کورنیو او 2 بهرنیو 4 غیر اماراتي مؤسسو ته د فعالیت جوازونه ورکړي او د دغو مؤسسو له فعالیتونو سره 140,000 کسانو ته مستقیم کاري فرصتونه برابر شوي دي. د اقتصاد وزارت وایي په 1440 هجري قمري کال کې د 4 کورنیو او 2 بهرنیو غیر اماراتي مؤسسو لپاره د فعالیت جوازونه صادر کړي دي. د وزارت په وینا د دغو مؤسسو د فعالیتونو له پراختیا سره 140,000 کسانو ته مستقیم کاري فرصتونه برابر شوي دي. د عامه خدماتو پراختیا د اقتصادي ثبات او ټولنیز پرمختګ بنسټ جوړوي. په دې برخه کې اقتصاد وزارت د 1440 هجري قمري کال په ترڅ کې د بیلابیلو اماراتي ادارو خصوصي سکتور سره په ګډه د حمایتي او پراختیایي برنامو د همغږۍ ترڅنګ د ملګرو ملتونو اړوند دفترونو او کورنیو بهرنیو غیر اماراتي انجوګانو د فعالیتونو د انسجام له طریقه هڅه کړې چې د عامه خدماتو کچه پراخه، اغیزمنه او د اړوندو بنسټونو برنامې او پروژې د خلکو د اړتیاوو مطابق ترسره شي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ وایي په 1440 هجري قمري کال کې د ښاري نظم، پاکوالی او زرغونتیا په برخه کې ګڼ اقدامات کړي دي.
د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې موده کې 622,111 ټنه جامد کثافات راټول شوي او انتقال شوي او شاوخوا 20,000 متره کانالونه او 415,000 متره د سړک غاړې ویالې پاکې شوي دي. په 1440 کال کې کابل ښاروالي لاسته راوړنې لري چې په کابل ښار کې د 11,900 بېلابېلو صنفونو ته فعالیت اجازه ورکړل شوې ده او په کابل ښار کې 3,933 بې جواز صنفونو پیژندل شوی او د نرخنامو د سرغړونې له امله 4,804 صنفونو فعالیتونه په موقتي ډول درول شوی دي. له دې سره سم د افغان پوسټ اماراتي شرکت وایي په 1440 هجري قمري کال کې د هیواد دننه د 5,28,000 څخه د زیاتو مراسلاتو او بهرنیو هیوادونو ته د 5,853 کڅوړو د لیږد زمینه برابره کړې ده. د اماراتي ادارو د لارښوونو او د خپل ستراتیژیک پلان سره سم پوستي عامه او لوجستیکي خدمتونو د پراختیا، د خدماتو د کیفیت د لوړولو، د ډیجیټلي سیستمونو د پیاوړتیا او د مراجعینو د رضایت د زیاتولو په موخه خپلې چارې په منظم ډول پر مخ وړي دي. افغان پوسټ وایي د خدمتونو د اسانتیاو لپاره د مشتریانو د خدمتونو مرکز جوړ شوی او د اسنادو کور تر دروازې د رسولو خدمت هم په مرکز او ولایتونو کې پیل شوی دی. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.